افمس یا د افغانستان د مالی مدیریت معلوماتي سیستم افمس یا د افغانستان د مالی مدیریت معلوماتي سیستم چې د مالی چارو د تنظیم، کنټرول او راپور ورکونې برخه کې په نړیوالو سټنډردونو او معیارونو سمبال پرمختللی برېښنایي سیستم دی. د هیواد په عامه مالي سکتور کې مالي چارې لکه د بودیجې ثبت او اجرا، د معاشونو او لګښتونو تادیه، د قراردادونو، حقوقو او د ورځنیو عوایدو ثبت او تعقیب کې ترې په شفاف او چټک ډول ګټه اخیستل کیږي. افمس د مالي چارو د اصلاح، کنټرول، شفافیت، چټکتیا او حساب ورکولو برخه کې خورا حیاتي رول لري. نو له همدې امله په مالي چارو کې د شفافیت راوستو او د فساد مخنیوي کې مثبت ثابت شوی دی چې په نړۍ کې تر شلو زیات مخ پر ودې هیوادونه ګټه ترې اخلي. د افغانستان اسلامي امارت د برېښنایي حکومتولي یا ای ګورننس و ملاتړ او پراختیا ته ژمن دی او برېښنایي حکومتولي په چارو کې د چټکتیا، روڼتیا او د فساد مخنیوي یوازینۍ مؤثره لار بولي. د مالیې وزارت د مشرتابه د هدایت پر اساس موږ وکولی سول چې د خپلو تخنیکي همکارانو په مرسته د فتحې په لومړي ورځو کې د مالیې وزارت د نور برېښنایي سیستمونو ترڅنګ د افمس سیستم هم فعاله کړو چې ټول بودیجوي واحدونه لکه وزارتونه، مستقل ریاستونه او مستوفیتونه د همدې سیستم سره وصل شول چې د هماغه وخته څخه په مرکز او ولایتو کې ټول لګښتونه او مالي چارې پرته له ځنډ او خنډ څخه په عادي او نورمال ډول د همدې سیستم د لارې ترسره کیږي. د چارو د ټکني کېدو د مخنیوي په موخه مو د سیستم لپاره یو بیړنی یا اضطراري سایټ چې مخکې د ځینې تخنیکي مشکلاتو له امله غیر فعال کړي تر څو په اصلي سایټ کې د خنډ پېښېدو په صورت کې ورڅخه استفاده وکړو. دا چې د سیستم ټولې تخنیکي او عملیاتي چارې د خپلو داخلي همکارانو په مرسته ترسره کیږي. نو تخنیکي ټیمونو د ظرفیت لوړونې په برخه کې مو مختلف پروګرامونه په لاره اچولي تر څو د دا ډول سیستمونو د چلولو، اداره کولو او انکشاف لپاره په اړینو مهارتونو سمبال کړو. افمس یا د افغانستان د مالی مدیریت معلوماتي سیستم لاندې کړنې ترسره کوي. یو، په مرکز کې 50 بودیجوي واحدونو ته د معاشونو او نورو مالي لګښتونو اجرا. 2، په 34 ولایتونو کې د مستوفیتونو له لارې دوهمو بودیجوي واحدونو ته د معاشونو او نورو لګښتونو تادیه. 3، د تصویب شوي عادي او پراختیایي بودیجې سره سم د لګښتونو اجرا او کنټرول. 4، مرکز او ولایتونو کې د عوایدو ثبت. 5، د بودیجې له تصویب وروسته ټولو ولایتونو ته د نغدي شتمنیو لیږد. 6، د دولتي قراردادونو ثبت او د مهالوېش سره سم یې تادیه کول. 7، وزارتونو، خپلواکو ادارو او تمویل کوونکو ته په مالي چارو کې د تصمیم نیونې په موخه د راپور چمتو کول او مالي تطبیقات او قطعې ته د مالي معلوماتو چمتو کول. د یادونې وړ ده چې افمس سیستم د نورو دولتي ادارو له سیستمونو سره د وصل کېدو وړتیا هم لري چې اوس مهال د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست له HRMIS سیستم او د افغانستان بانک له بین البانکي تادیاتو ETS یا EPS سیستم او د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د معاشونو د تادیاتو یا EPPS سیستم سره وصل دی. او همدارنګه یاد سیستم ټول وزارتونو او خپلواکو ادارو د مالي برخې کارکوونکو ته د څلوري ساعته لاسرسي ترڅنګ د مالي ارقامو راپور ورکونې، شفافیت، چټکتیا او له اړتیا سره سم د مالي چارو د راپور اخیستنې زمینه هم برابروي. ګام پر ګام د برېښنایي حکومتولۍ پر لور.